په ډېر لږ وخت کې شهاب یو ځوان سندرغاړی مخې ته راځي، پښتانه ول مینه ورکوي، پښتانه یې بیا پیژني. کومه سندره وه چې تاسو یې داسې یو دم خلکو ته مخې ته راوستی؟ ډېر زیات سندرې مو ریکارډ کړې باچاجي لالاجي بلا سندرې به مونږ دغه کړې ریکارډ کولې، لانچینګ به مو کوو د هغې، بیا ملګرو ته یو ته به وي شعر که، بل ته به وي شعر کا که نه. نو بیا داسې وه چې یو خو فضا فیاض صاحب یو کلام و، ساحل صاحب هغه کړی که چېرته یې راشه د زړه کور ته مې شور راوړه، هغه مونږ د هغې ریمیک ورجن جوړ کړی، عام صرف پیانو سره سافټ. نو هغه ملګرو چې کوم دی هغه لږه ډېره زیاته هغه خوښه کړه، هغه ما ته ډېر زیات هغې باندې ویوز میلاو شو. بیا هغې نه بعد ډېر ملګري وو ما ته ویل چې هلته ټیک ټاک شروع کړه، حالانکې زه دې شیز نه ډېر زیات الرجیک وم. نو بس بیا ټیک ټاک چې ما سټارټ کړو، بیا ازل یوه سندره وه، درد به درنه لرې کړم، درمان به درله راولم، یې زړه لږه ساه ډېره خوندوره ده، ډېرو خلکو مینه در کړې وه. نو زه سټوډیو ته بل څه سندره باندې تللی وم، نو په هغه ټایم کې د ازل د پویټري ماله مخې له راغله، نو بس هغه ټایم باندې دا ټیون جوړ کړو دغه دا شیز کې دغه. خیر یو یادونه به پکې زه وکړم چې شهاب کله شهاب شاهین کله دا سندره وایي نو هغه دونه خوندوره وه، خلکو له دونه ډېره زیاته مینه ورکړه چې زما اوس هم یاد دي چې کله ستاسو فالوورز هغه ډېر حیرانونکي وو، ډېر په تیزۍ سره را روان وو، نو د هغې نه ډېر خلکو هغه وپېژاندې. سندرې نه چې کوم دی ټیک ټاک ډېر زیات، بیا زما یوټیوب هم روان شو، نو هغې نه پس چې کوم دی نو مزل ډېر خوندور شو. ښه ډېره ښه ده. راځو د موسیقۍ زده کړې د چا نه کوئ؟ بیا داسې خاص کوم استاز هم نیولې که نه؟ د دې نه علاوه کمپوزینګ پخپله کوئ که نه څوک شته؟ کمپوزیشن اول کې به یو سندره دوه درې چې کوم وو بل چا کړي وو راله، ځکه په شیز باندې نه پوهېدو که نه چې دا به څنګه کېږي څنګه نه، خو بس بیا هغې کوم څه ټیکنیکس وو هغې باندې ځان پوه کړو. نو اوس خو زه الحمدلله خپل ټول کمپوزیشنز کوم په خپله. په کم عمر کې دونه غټه ذمهواري دا سمبالولی شي؟ بس ښه ده، زه یو استاد د امجد علي صاحب صاحب هغه زه دې فیلډ ته را دغه کړی یم، موټیویټ کړی یم. بس هغه وایي چې کوم کار سره ستا شوق یا بیا ډېر په اسانۍ کېږي که نه، چې محنت ورسره شته. ډېره ښه ده، همداسې ده. یو خبره ملګري دوستان دغه پوښتنه کوي، ازل نه مو کله دا پوښتنه کړې ده چې د ډاکټري شاته څه قیصه وه، څه وو، څه راز یې څه وو؟ ازل په خپله دا ده چې هغه څه امډیکیټ وغیره ډاکټري څه کورس کړی، ټیسټ ورکړی، اوس ما ته دغه نشته چې صاحب دغه کړی، افغانستان نه سبق ویلی دی، ازل ډېر تکړه او ډېر همبله لټ دی. او هغه یو جنۍ خوښه وه، هغه هم ډاکټره وه. احتیاط کوه نو. نه دا هغه ښکاره خبره ده، هغه ښکاره په خپله وایي که نه چې ډاکټر یې پلاره. نو په دې خو ماشوم پوهېږي. نو بس دا ده، دا په هغه تناظر کې ازل هم ډاکټر و، جنۍ هم ډاکټره وه، څنګه چې ازل ذکر کړی خپل شاعرۍ کې. دې ته چې بیا ما دې سټوري ته وکتل نو ما بیا وی چې یاره مونږ ولې نه دا یو کلینیک کې وکړو، هلک جنۍ پکې یو دواړه ډاکټران یو خپل زړه هغه خبرې یو بل ته کوي. بهرحال ډېره زیاته خوندوره وه، څه تاسو د خپل غږ ښکلا ورکړې وه، نور هم خلکو خوښه کړې وه.